اهورم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله چې څوک په گمراهۍ کې وغورځوي الله نه ورسته هیڅ څوک د هغه متوجه کوونکی خواخوږی نشته. ته به وینې چې دغه ظالمان چې کله د خدای عذاب وګوري نو به وایي آیا اوس د بیرته ستنېدو لپاره کومه لاره شته؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. او ته به وینې چې دوی کله دوزخ ته راوستل شي نو خواري وهلي سر کوزي به روان وي او هغه ته به د نظر په اړولو د سترګو په کنجونو سره غلي ګوري. په هغه وخت کې به هغه کسان چې ایمان راوړي وایي چې په رښتیا سره اصلي زیانمن هغه کسان دي چې هغوی د قیامت په نننۍ ورځ کې خپل ځانونه او خپل اړوند کسان په جان کې واچول. خبردار اوسئ ظالمان به په همیشني عذاب کې وي. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. او د هغو به هیڅ ملاتړ کوونکي او سرپرستان نه وي چې د الله په مقابل کې د هغو مرستې ته راشي. الله چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره د ژغورنې څه لار نشته. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ومنئ د خپل پروردگار خبره مخکې لدی چې هغه ورځ راشي چې د هغې د مخنیوي هیڅ صورت الله لخوا څخه نشته. په هغه ورځ به ستاسې د پناه کوم ځای نه وي او نه به څوک ستاسې د حال د بدلولو هڅه کوونکی وي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اوس که دوی مخاړوي نو ای پیغمبره مونږ خو ته پر دوی د ساتندوی په توګه نه یې لېږلی. پر تا خو صرف د خبرې یعنی د پیغام رسولو مسؤلیت دی. د انسان دا حال دی چې کله موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو نو په دې خوښیږي او که د خپلو لاسونو کړې چې سر ته یې رسولي د کوم مصیبت په بڼه کې پر ده راوړو نو ډېر ناشکره کیږي. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله د ځمکې او اسمانونو د پاچایۍ مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي. چاته چې خوښه شي نجونې ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان او نجونې ګډ وډ ورکوي او چاته چې خوښه شي شنډوي. هغه ته هر څه معلوم دی او په هر څه قادر دی.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هیڅ بشر دا مقام نه لري چې الله له هغه سره مخامخ خبري وکړي یا خود هغه خبرې په وحی یعنی اشاری سره وي یا د پردې تر شا یا کوم پیغام راوړونکی یعنی پرختلیږي او هغه د هغه په حکم سره هر څه چې هغه غواړي وحی کوي هغه لوړ او د حکمت خاوند دی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. او په همدې ډول ای محمد مونږ یو روح یعنی قرآن ته وحی کړی دی ته هیڅ نه پوهېدل چې کتاب څه وي او ایمان څه وي خو هغه قرآن مونږ یې ورنا وګرځوله چې په هغې سره مونږ له خپلو بندګانو نه چې چاته مو خوښه شي لار ښیو په یقیني ډول ته د سمې لارې لوري ته رهبري کوي د هغه خدای د لارې لوري ته چې د ځمکې او آسمانونو هر شي مالک دی. خبردار اوسئ ټولې چارې د الله خواته ورګرځي. د زخرف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 43مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حمیم قسم دی په څرګند کتاب بشک مونږ هغه عربي قرآن ګرځولی دی کېدای شي چې تاسې ورباندې وپوهیږئ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. او دا په حقیقت کې په ام الكتاب یعنی لوح محفوظ کې ثبت دی زمونږ په وړاندې د لوړې مرتبې خاوند او له حکمته ډک کتاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. نو آیا موږ له تاسو نه په بیزاریدو سره تاسو ته د نصیحت د دغه درس یعنی قرآن لیږل صرف په دې خاطر پرېږدو چې تاسو له حده تیر شوي خلک یاست؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين. او څومره پیغمبران مو په پخوانیو قومونو کې استولي. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هیڅ کله داسې نه ده شوي چې کوم پیغمبر هغو ته راغلی وي او هغوی په هغه پورې مسخرې نه وي کړي. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. نو کوم خلک چې له دوی نه ډېر زیات زورور وو موږ هغوی هلاک کړل. د مخکنیو قومونو مثالونه تیر شوي دي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. کله دوی نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به په خپل وایي چې دا همغه برلاسي په هر څه پوه ذات پیدا کړی دي. همغه ذات دی چې ستاسو لپاره دغه ځمکه زنګو ګرځوله او په دې کې ستاسو لپاره لارې جوړې کړې تر څو چې تاسو د خپل منزل مقصود لار وموندلای شئ. والذي نزل من السماء ماء
بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هغه ذات چې په یو خاصه اندازه کې له اسمانه اوبونه نازلې کړې او د هغو په وسیله مو مړه ځمکه راژوندۍ کړه. په همدې ډول به یوه ورځ تاسې له ځمکې نه یعنې په قیامت کې له قبرونو څخه راویستل شئ. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما غزاد چې دغه ټولې جوړې پیدا کړې او ستاسو لپاره د بیړیو او څارویو سپرلۍ پیدا کړې تر څو چې تاسو د هغو په شا سپاره شئ او کله چې پر هغو کښېنئ نو د خپل پروردګار احسان یاد کړئ او ووایئ چې پاک دی هغه ذات چې زموږ لپاره دغه شیان مسخر کړل کنه مونږ تر کنټرول لاندې د هغو د راوستلو وس نه درلود او یوه ورځ د خپل پروردګار خواته زموږ ګرځېدل دي. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. او دوی د هغه بندگانو څخه ځینې د هغه جز وګرځول یعنی ویلي ملائکه د الله لونی دي. حقیقت دا دی چې انسان ښکارا احسان هیرونکی دی. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. آیا الله لخپل مخلوق نه د ځان لپاره لونی غوړه کړی او تاسې په زامنو سره سرلوړي کړی؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. او حال دا دی کوم اولاد چې دوی رحمان خدای ته منسوبوي د هغه د زیږیدنې زیری چې کله په خپله له دوی نه یو چاته ورکول کېږي نو مخې له ډېره غمه تور راوړي. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. آیا د الله په برخه هغه اولاد ورسېدي چې په ګاڼو کې پالنه کېږي او په خبرو او استدلال کې خپل مدعا په پوره ډول ښکارا کولای هم نشي. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. دوی ملائکه چې د رحمان خدای خاص بندگان دي ښځې وګڼلې. آیا دوی د هغو د جسم ساخت لیدلی دی؟ د دوی شاهدي به ولیکل شي او دوی به د هغې په باب وپوښتل شي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دوی وایي که رحمان خدای غوښتلی چې موږ د هغو عبادت نه کړو نو موږ به هیڅکله د هغو عبادت نه و کړی. دوی د هغې معاملې پر حقیقت باندې هیڅ نه پوهیږي محض اټکلونه کوي. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. آیا موږ له دې نه مخکې دوی ته کوم کتاب ورکړی و چې دوی له ځانه سره د پریښتو د پرستش لپاره د هغه کوم سند ولري؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نه بلکې دوی وایي چې موږ خپل پلار نیکه پر یوې کړنلارې یعنې دین باندې موندلی دي د همغو پر قدمونو باندې روان یو. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. په
په همدې ډول له تا نه مخکې چې هر کلي ته مونږ کوم ویرونکی ولیږي د هغه هوسا شتمنو خلکو همدا ویل چې مونږ خپل پلار نیکه پر یوه کړنلاره باندې موندلي دي او مونږ د هغوی د قدمونو پیروي کوو. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هر پیغمبر له هغونه پوښتنه وکړه تاسو به پر همغه وایرانه زی چې پر هغه باندې تاسو خپل پلار نیکه موندلی دي اگر که زله هغه لارې نه ډیره صحیح لار تاسو ته دروخم. وی ټول پیغمبرانو ته همدغه جواب ورکړ چې د کوم دین خواته د بلنې لپاره چې تاسو لېږل شوی مونږ په هغه باندې کافران. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. په پای کې مونږ له هغونه غچ واخیست او وګوره چې د دروغو غنونکو عاقبت څه شو. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم خپل پلار او خپل قوم ته ویلي و چې تاسو چې د کوم شیانو بندګي کوئ زما له هغو سره هیڅ اړیکه نشته. زما اړیکه یوازې له هغه ذات سره ده چې زه پیدا کړی یم همغه به ما ته لارښوونه وکړي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. او ابراهیم همدغه یوازې د خدای عبادت کلمه له ځان نه وروسته په خپل اولاد کې پرېښودله تر څو چې هغوی د دې لوري ته رجوع وکړي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. د دې لپاره هم چې کله دغه خلکو د نورو په بندګۍ لاس پورې کړ نو ما دوی لمنځه یو نه وړل بلکې ما دوی او د دوی پلار نیکه ته دنیوي متاع ورکړه تر دې پورې چې دوی ته حق دین او څرګند بیانونکی پیغمبر راغی. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وکله چې دوی ته هغه حق دین راغی نو دوی وویل چې دا خو کوډي دي او موږ د دې له منلو نه انکار کوو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وای دغه قرآن د دوه ښارونو له لویو سړیو نه پر یو چا باندې ولې نازل نه کړای شو. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا ستا د رب د رحمت ویشل دوی کوي د دوی د دنیوي ژوندانه تیرول وسایل خو مونږ د دوی په منځ کې ویشلي دي او د دوی ځینو ته پر ځینو نورو باندې په درجو سره پورتوالی مونږ ورکړی دی تر څو چې دوی یو بل استخدام کړي او ستا د رب رحمت له هغې شتمنۍ نه زیات قیمتي دی چې دوی یې راغونډوي. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. او کدا نوای چې ټول خلق به د مال او شتمنۍ په شوق دی وی کړن لاري شي او کفر او فساد خواته به مخ واړوي
نو موږ به پر رحمان خدای باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې هغوی ور باندې بامونو ته خيږي او د هغوی دروازې او د هغوی تختونه چې هغوی ور باندې تکي وهونکي کینی ټول د سپینو زرو ګرځولیو. دا خو محض د دنیوي ژوندانه متاع ده او آخرت ستا د پروردگار په وړاندې صرف د تقوا دارو خلکو لپاره ده. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. څوک چې د رحمان خدای له ذکر نه ځان په غفلت کې اچوي مونږ پر هغه باندې یو شیطان مسلط او هغه ملګری کیږي. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. دا شیطانان دغه خلک پر سم لار باندې لټلو څخه منع کوي او هغوی له ځان سره د ګمان کوي چې مونږ سم روان یو. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. په پای کې چې کله دغه انسان زمون حضور ته راشي نو خپل شیطان ته وایي کاش کې زما او ستا ترمنځ د ختیځ او لویدیځ لري والی وای تو خو ډیر بد ملګری شوې. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې کله چې تاسو ظلم کړی دی نو نن تاسو لپاره دا خبره هیڅ ګټوره نه ده چې تاسو او تاسو شیطانان په عذاب کې یو ځای. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. نو آیا ای پیغمبره ته به کانو واوروي یا بړندو ته او په څرګند گمراهۍ کې غورځېدلو خلکو ته لار وښیي. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. نو یا بداوی چې تا به موږ د دوی له عذاب نه مخکې وفات کړو نو موږ به له دوی نه په آخرت کې غچ واخلو او یا دا چې په تا به موږ وګورو د دوی هغه عذاب چې دوی سره مو وعده کړې نو موږ پر دوی برلاسی یو. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ته په هر حال هغه کتاب ټینګ ونیسه چې د وحی په وسیله تا ته لیږل شوی دی په یقیني ډول ته پر سمه لاره یې. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حقیقت دا دی چې دغه کتاب قرآن ستا لپاره او ستا د قوم لپاره یو ډیر لوی پند دی او ډیر ژر به له تاسې څخه د ده په باب پوښتنه وکړی شي. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لتانه مخکې چې موږ څومره پیغمبران لیږلي وو له هغو ټولو نه پوښتنه وکړه آیا موږ له رحمان خدای نه پرته نور خدایان هم د خلکو معبودان ګرځولي وو چې د هغو بندګي وشي. د الزخرف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 43مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 46 آیات څخه اوري. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. من موسی له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د سلطنت اراکینو ته ولېږه او هغه ورغی ویل چې زه د عالمیانو د پروردګار پیغمبر یم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. بیا کله چې هغه زموږ نښانې هغو ته وړاندې کړې نو هغوی ورباندې وخندل. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. مونږ د یوې له پاسه یوه داسې نښانه هغوی ته ښودله چې
له مخکنۍ نه به لا زیاته لویه وه او موږ هغوی بیا بیا په عذاب کې راګیر کړل تر څو چې هغوی له خپل چارچلن نه راوګرځي. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. د هر عذاب په وخت کې به هغوی ویل ای کوډګره د خپل پروردګار له خوا چې کوم منصب در په برخه شوی دی د هغه پر اساس زموږ لپاره له هغه نه دعا وکړه موږ به ارو پر سمه لار برابر شو او څنګه به چې موږ له هغو نه عذاب استکاو هغوی به له خپل خبرې نه اوښتل. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. یو ورځ فرعون د خپل قوم په منځ کې په لوړ غږ وویل ای خلکو د مصر پاچاهي زما نه ده او دغه ویالې زما تر ماڼۍ لاندې نه بهیږي آیا تاسې نه وینئ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زه ښه یم که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. که رښتیا ویونکی دی ولې پر ده باندې د سرو زرو بنګړي راښکته نه شول یا له هغه سره په رښتې پیوسته صف تړلې رانغلې. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هغه خپل قوم سپک وګاڼه او هغوی د هغه اطاعت وکړ په حقیقت کې هغوی فاسقان خلک وو. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. په پای کې چې کله هغوی مونږ په غوسه کړو نو مونږ له هغو نه غچ واخیست او هغوی مو ټول یو ځای غرق کړل او د وروستیو نسلونو لپاره مو د پخوانیو یوه کیسه او د پند اخیستلو وړ نمونه وګرځول. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. او د عیسی د مریم زوی د مثال وړاندې کولو سره سم ستا د قوم خلکو پر هغه باندې شور زوږ جوړ کړ او وی ویل چې زموږ معبودان ښه دي او که هغه دغه مثال هغوی تا ته محض د خبرو اړولو لپاره وړاندې کړی دی. حقیقت دا دی چې دوی جګړه مار خلک دي. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. دغه عیسی له دې پرته بل څه نه و یو بنده و چې موږ ورباندې پیرزوینه وکړه او د بني اسرائیلو لپاره مو د خپل قدرت یوه نمونه وګرځاو. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. که موږ غوښتي وای نو له تاسې نه به مو پرښتې پیدا کړې وې چې په ځمکه کې ستاسې جانشینان وای. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. او هغه یعنی عیسی په اصل کې د قیامت یوه نښانه ده نو تاسې په هغه کې شک مه کوئ او زما خبره ومنئ همدغه سمه سیخه لاره ده. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. داسې د نه وي چې شیطان تاسې سمې لارې نه واړوي چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم
بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. او کله چې عیسی له څرګندو نښانو سره راغلی وو نو هغه ویلي وو چې زه تاسو ته له حکمت سره راغلی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته د دین او هغو خبرو حقیقت ښکاره کړم چې په هغو کې تاسو اختلاف کوئ. په دې اساس تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حقیقت دا دی چې همغه الله زما پروردگار هم دی او ستاسو پروردگار هم. تاسو د همغه عبادت وکړئ، همدغه سم مسیح لاره ده. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. و د هغه له دغې روښانو ښوونو سره سره ډلو په خپلو منځو کې اختلاف وکړ. نو تباهي ده د هغو خلکو لپاره چې هغوی ظلم وکړ د یوې دردناکې ورځې له عذاب نه. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. آیا دوی اوس فقط د همدغه شي منتظر دي چې په ناڅاپي ډول پر دوی قیامت راشي او دوی خبر هم نه وي؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. کله چې هغه ورځ راشي نو له تقوادارو خلکو پرته نور ټول دوستان به یو د بل دښمنان شي. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. په هغه ورځ به هغو خلکو ته چې زمون پر آیاتونه ایمان راوړی او امر منونکي وویل شي چې ای زما بندگانو نن ستاسو لپاره څه ویره نشته او نه به در باندې څه غم راشي. ننوځئ جنت ته تاسې او ستاسې میرمنې، تاسې به خوشحاله کړای شي. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. د هغو په مخ کې به د سرو زرو ګیلاسونه او جامونه ګرځول کیږي او هر زړه خوښونکی او سترګې خوښونکی شی به هلته موجود وي. دوی ته به وویل شي تاسې به اوس دلته د تل لپاره اوسېږئ. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تاسې د دغه جنت وارثان د خپلو هغو کړو له امله ګرځېدلي یئ چې په دنیا کې مو کول. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ستاسې لپاره دلته پریمانه ښې غوره میوې شته چې تاسې به یې خورئ. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. پاتې شول مجرمان نو هغوی به د تل لپاره د دوزخ په عذاب کې اخته وي. هېڅکله به یې په عذاب کې کموالی نه راوستل کیږي او په هغه کې به هغوی ناهیلې پراته وي. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هغو موږ ظلم نه دی کړی بلکې هغوی خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. هغوی به غږ وکړي ای د دوزخ مالکه یعنی خازنه که ستا پروردګار زمون کار پای ته ورسوي یعنی د مرګ حکم وکړي نو ښه ده. هغه به ځواب ورکړي تاسې به همداسې اوسېږئ. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مونږ تاسې ته له حق سره راغلي وو
خو له تاسې نه د زیاترو حق بدې سید. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. آیا دوی د څه اقدام کولو پریکړه کړې ده؟ ښه نو موږ هم بیا د یوې فیصلې صادروونکي یو. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آیا دوی دا ګڼلې ده چې موږ د دوی رازونه او پټې خبرې نه اورو؟ موږ هر څه اورو او زموږ پرښتې له دوی سره دي، د دوی د کړو او خبرو لیکنه کوي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. دوی ته ووایه که پرښتیا سره د رحمان خدای څه اولاد وای نو تر ټولو مخکې عبادت کوونکی به یې زو. پاک دی د آسمانونو او ځمکې فرمان روا د عرش څښتن له هغو ټولو خبرو چې دوی هغه ته منسوبوي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. خدا دوی په خپل باطلو مفکورو کې غارق او په خپل لوبه کې لالهاند پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ وګوري چې دوی ترنه ویرول کیږي. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. همغه ایکی یو په آسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او همغه د حکمت څښتن او په هر څه پوه دی. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ډېر لوړ او لوی دی هغه ذات چې د هغه په واک کې د ځمکې او آسمانونو او هر هغه شی پاچاهي ده چې د ځمکې او آسمان په منځ کې دي او همغه ته د قیامت ساعت معلوم دی او د همغه لوري ته تاسې ټول ورګرځول کېدونکي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. له هغه پرته چې دوی کوم نور بولي هغوی د کوم شفاعت واک نه لري مګر دا چې څوک د علم پر اساس د حق شاهدي ووایي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. او کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې دوی چا پیدا کړی دي نو دوی به په خپل وایي چې الله. نو له کوم لوري دوی غولول کیږي؟ قسم دی د پیغمبر په دې قول چې ای رب دا هغه خلق دي چې نه مني. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خانو ای پیغمبره دوی ته عفو وکړه او ووایه چې سلام دی تاسو ته ډیر ژر به دوی ته معلومه شي. د الدخان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 44مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 950 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حامیم قسم دی پر دغه څرګند کتاب چې مونږ دا په یو ډیره برکتناک او غوره شپه کې نازل کړی دی ځکه چې مونږ د خلکو د ویرولو اراده درلودله. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عند
هو السميع العليم. دا هغه شپه و چې په هغه کې د هرې معاملې پر حکمت ولاړه فیصله زموږ په امر صادریږي. مونږ دی پیغمبر لیږونکي وو ستا د پروردګار د رحمت په توګه په باوري ډول همغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. د اسمانونو او زمکه پروردگار او د هر هغه شی پروردگار چې د اسمان او زمکه په منځ کې دی که تاسو پر اختیار باور کوونکی. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. له هغه پرته هیڅ معبود نشته. همغه ژوند ورکوي او همغه مرګ ورکوي. ستاسو پروردگار او ستاسو د هغو ډمبنیو پروردگار چې مخکې تیر شوی دی. بل هم في شك يلعبون. خو په واقع کې د دوی باور نشته بلکې دوی په خپل شک کې لویدلي دي او په لوبه کې لګیا دي. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. کانو انتظار وکړه د هغې ورځې چې د اسمان غاړې ته یو څرګند لوګی ښکاره شي او هغه پر خلکو باندې خپور شي. دغه د دردناکه سزا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اوس وایي چې پروردګاره له موږ څخه دغه عذاب ایسته کړه موږ ایمان راوړو. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. د دوی غفلت چیرته ایسته کیږي؟ د دوی حال خدا دی چې په ښکاره توګه دوی ته پیغمبر راغی بیا هم دوی د هغه خواته التفات نه کړ او وی ویل چې دا یو لیونی دی چې ښوونه ورته شوې ده. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. که موږ لږ شانته عذاب ایسته کړو تاسو به بیا همغه څه وکړئ چې مخکې مو کول. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. کومه ورځ چې موږ ستر گزار کوو هغه ورځ به وي چې کله موږ له تاسو نه غچ اخلو. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. موږ له دې نه مخکې د فرعون قوم په همدې ازموینه کې وغورځاو. هغو ته مو یو عزتمند پیغمبر ولیږه او هغه وویل د الله بندگان ماته وسپارئ. زه ستاسو لپاره یو امانتدار پیغمبر یم. د الله په مقابل کې سرغړاوی مه کوئ. زه تاسو ته د خپل ماموریت څرګند سند وړاندې کوم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. او ما د خپل پروردگار او ستاسو پروردگار پناه موندلې ده لدین چې تاسو پر ما یرغل وکړئ. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. که تاسو زما خبره نه منئ نو پر ما باندې له لاس پورته کولو نه ډډه وکړئ. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. په پای کې هغه خپل پروردگار ته دعا وکړه چې دغه خلک یو ګناهکار قوم دی. جواب ورکړ شو خنو د شپې له خوا زما بندگان در سره بوزه
تاسو به د فرعونانو لخوا تعقیب کیږي او سمندر په خپل حال پرانیسته پرېږده دغه ټول لښکر غرقېدونکی دی. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. څومره باغونه چینی کښتونه او ځلانده محلونه و چې هغوی پرېښودل څومره د ژوند وسایل چې هغوی پکې مزې چرچې کولې له هغوی نه وروسته پاتې شول دا شو د هغو عاقبت او موږ نور خلک د دغو شیانو وارثان وګرځول. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نو نه خو پر هغو باندې آسمانو ژړل او نه ځمکې او لږ شانته مهلت هم هغو ته ورنکړل شو. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. په دې ډول مونږ بني اسرائیل ته ډېر سخت عذاب فرعون څخه نجات ورکړ چې په باوري ډول له حد څخه وختونکو کې ډېر زیات تیری کوونکی و. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. او موږ د بني اسرائیل د حالت په پیژندنه هغو ته د نړۍ پر نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. او هغو ته مداسې نښانې وښودلې چې په هغو کې څرګنده ازموینه وه. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. بشک دوی یعنی قریش وای زمونږ له لومړني مرګ نه پرته نور څه نشته له هغه وروسته بیا دوهم ځل مونږ را پاتول کېدونکي نه یو. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. که تاسې رښتینی نو زمونږ پلرونه نیکونه راولئ. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. دوی خدي که د تبع قوم او له هغونه مخکې کسان مونږ هغوی په همدې اساس تباه کړل چې هغوی مجرمان شوي وو. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. دغه اسمانونه او ځمکه او د دوی ترمنځ شیان مونږ د لوبو لپاره نه دي پیدا کړي. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. مونږ دا په حق پیدا کړی دي خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. د دوی ټولو د پاتولو لپاره ټاکلی وخت د فیصلې ورځ ده. هغه ورځ چې هیڅ یو خواخوږی خپلوان به خپل کوم خواخوږي دوست ته هیڅ په درد دوان نشي او نه بل کوم لوري هغو ته څه مرسته ورسیږي پرته له دې چې الله پر چا باندې رحم وکړي. هغه برلاسی او خورا مهربان دی. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم
ذق إنك أنت العزيز الكريم. د زقوم ونه به د ګناهکارانو خوراک وي، د تیلو د خیرې غوندې په ګېډه کې به داسې ویشیږي لکه خوټېدلې اوبه چې ځوښ وي. اوبه ویل شي دی ونیسئ او په رسوایي سره یې د دوزخ منځ ته راکاږئ او پر سر یې د خوټېدلو اوبو عذاب ور واړوئ. وڅکه د دې خوند وکنه ته ډېر برلاسه یې عزتمند سړی. إن هذا ما كنتم به تمترون. دا همغه شی دی چې د هغه پر راتلو کې تاسې شک درلود. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. له خدای ویریدونکي خلک به د امن په ځای کې وي، په باغونو او چینو کې د نریو پرلو ورېښمو جامې په تن مخامخ به ناست وي. دا به وي د هغو شان او موږ به سپینې سرې ښایسته آهو چشمې پیغلې هغو ته واده کړو. هلته به هغوی په ډاډې نه هر راز خوندور شیان غواړي. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هلته به د مرګ خوند هغوی هیڅکله ونه څکي، فقط په دنیا کې چې کوم مرګ راغی خو راغی او الله به په خپل فضل سره هغوی د دوزخ له عذاب نه وژغوري. همدا ستر بریالیتوب دی. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ای پیغمبره موږ دغه قرآن مجید ستا په ژبه اسانه کړی دی تر څو چې دوی پند واخلي. اوس ته هم انتظار کوه، دوی هم منتظر دي. د الجاسیه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 45مه سوره ده، په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 46 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم. د دغه کتاب نازلېدل د الله لخوا دی چې برلاسه او د حکمت څښتن دی. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. حقیقت دا دی چې په اسمانونو او ځمکه کې بېشمیره نښانې دي د ایمان راوړونکو لپاره او ستاسو په خپل پیدایښت کې او په هغو حیواناتو کې چې الله هغه په ځمکه کې خوروي سترې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې باور کوونکي دي. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. او د شپې او ورځې په توپیر او بل رنګي کې او په هغه روزي کې چې الله هغه له اسمانه نازلوي بیا د هغې په وسیله مړه ځمکه راژوندی کوي او د بادونو په ګرځېدو کې ډېرې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې له پوهې څخه کار اخلي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. دا د الله نښانې دي چې مونږ ته په حق سمې بیانو. خانو الله او د هغه آیاتونو وروسته به بل څه خبره وي چې دوی به پر ایمان راوړي.
ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. تباهی ده د هر هغه دروغجن بد عمل انسان لپاره چې د هغه په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي او هغه اوري بیا په پوره تکبر سره پر خپل کفر باندې داسې ټینګار کوي چې ګواکې هغه هیڅ نه دی اوریدلی. دغه سه انسان ته د دردناک عذاب زیری واوروه. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. کله چې هغه زموږ آیاتونو څخه په کومه خبره باندې پوهیږي نو په هغه پورې ټوکې او مسخري کوي. د دغه راز ټول خلکو لپاره د ذلت عذاب ده. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. د هغو په مخ کې دوزخ ده. هر څه چې هغوی په دنیا کې ګټلې دي د هغو نه به هیڅ شی هغو ته په درد نه خوري. نه به د هغو هغه سرپرستان د هغو لپاره څه وکړای شي چې هغوی له الله نه پرته هغه خپل سرپرستان نیولي دي. د هغو لپاره لوی عذاب ده. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. دغه قرآن لسره تر پایه هدایت ده او د هغو خلکو لپاره د مصیبت دردناک عذاب دی چې هغوی د خپل پروردګار د آیاتونو لمنلو نه انکار وکړ. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. همدا د الله ذات دی چې ستاسو لپاره سمندر رام کړ ترڅو چې د هغه په امر په هغه کې بیړۍ وچلیږي او تاسو د هغه د فضل لټون وکړئ او شکر کوونکي اوسئ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه د ځمکې او اسمانونو ټول شیان ستاسو لپاره مسخر کړل هر څه له خپل لوري نه. په دې کې سترې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ای پیغمبره ایمان راوړونکو ته وایي چې کوم کسان چې د الله له خوا د بدو ورځو دراتلو څخه ویره نه لري د هغوی پر حرکتونو باندې له تیریدنې څخه کار واخلي ترڅو چې الله په خپله یوې ډلې ته د هغې د کړو بدله ورکړي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به وکړي او څوک چې بدي وکړي هغه به په خپله د هغې نتیجه وګالي. بیا ورتلل خو د ټولو د خپل پروردګار خواته دي. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. لدينا مخي بني إسرائيل تمون كتاب وحكم او نبوت ورکړیو. هغه ته مونږ د ژوند غوره وسایل ورکړل. د ټولې نړۍ پر خلکو مو هغه ته فضیلت ورکړ. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او د دین په چارو کې مو هغه ته څرګند هدایات ورکړل. بیا چې د هغو په منځ کې کوم اختلاف را پیدا شو هغه د ناخبرتیا له امله نه بلکې د علم له راتلو نه وروسته وشو
او په دې اساس وشو چې هغوی غوښتل په خپل منځو کې یو پر بل باندې تیری وکړي. الله به د قیامت په ورځ د هغو چارو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لدې ورسته اوس ای پیغمبره موږ د دین په باب په یو روښانه لار یعنی شریعت باندې ته برابر کړې. لدې کبله ته پر همغه باندې لاړ شه او د هغو کسانو د نفسي غوښتنو پیروي مکوه چې علم نه لري. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. د الله په مقابل کې هغوی ته هیڅ په درد نشي خوړلای. ظالمان په خپلو کې یو د بل ملګری دي او د پرهیزګارو خلکو ملګری الله دی. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دا د بصیرت روښنايي دي د ټولو خلکو لپاره او هدایت او رحمت د هغو خلکو لپاره چې باور وکړي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا هغو کسانو چې د بدی مرتکب شوي دي د ګمان کړی چې مونږ به دوی له هغو خلکو سره برابر کړو چې ایمان راوړی او نیک اعمال کړي دي چې د هغو ژوند او مرګ یو شانته شي؟ ډیره ناوړه فیصله ده چې دوی صادروي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله خو اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي او د دې لپاره یې کړی دي چې هر چاته د هغه د کړو بدله ورکړي شي. پر خلکو به هیڅ کله ظلم نشي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نو آیا تا کله د هغه چا په حال باندې غور کړی دی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای وګرځاو او الله له علم سره هغه په گمراهۍ کې وګرځاو او د هغه په زړه او غوګونو باندې مهر ووهه او د هغه پر سترګو یې پردې وغوړولې؟ له الله نه وروسته اوس بل څوک دی چې هغه ته هدایت وکړي؟ آیا تاسې څه پند نه اخلئ؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. دوی وایي چې ژوند فقط همدغه زمونږ دنیوي ژوند دی، همدلته زمونږ مړه کېدل او ژوندي کېدل دي او د ورځو له څرخ نه پرته بل کوم شی نشته چې مونږ هلاکوي. په حقیقت کې په دې باب له دوی سره څه علم نشته. دوی محض د ګمان پر اساس دا خبرې کوي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. او کله چې زموږ څرګند آیاتونه دوی ته اورول کیږي نو دوی سره پرته له دې کوم حجت نوي چې که تاسې رښتینی نو زموږ پلرونه نیکونه راولئ. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه الله تاسو ته ژوند دربخي بیا همغه درته مرګ درکوي بیا همغه به تاسو د قیامت په هغه ورځ راغونډ کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة
الساعة يومئذ يخسر المبطلون. د زمکې او اسمانونو باچاهي د الله ده او په کومه ورځ چې د قیامت ساعت راغلی وي په هغه ورځ به باطل پرستان په خساره کې وغورځي. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې به ته هر ډله پر زنګنو باندې پراته وګوري. هر ډلې ته به بلنه ورکړی شي چې راشي او خپل عمل نامه وګوري. هغه ته به وویل شي نن به تاسو ته د هغو عملونو بدله درکړی شي چې تاسو کول. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. دا زمون تیار کړی عمل نامه ده چې پر تاسو سم صحیح شاهدی وهي. تاسو چې هر څه کول مونږ هغه لیکل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. نو کوم کسانو چې ایمان راوړی او نیک عملونه یې کړیو د هغو پروردگار به هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي او همدا څرګند بریالیتوب ده. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. او کوم کسان چې کافر شوي او هغه ته به وویل شي چې آیا زموږ آیاتونه تاسو ته نو اورول شوي خو تاسو تکبر وکړو تاسو ظالم قوم وئ. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. او کله چې ویل کېدل چې د الله وعده بر حق ده او د قیامت پر راتلو کې څه شک نشته نو تاسو به ویل چې موږ نه پوهیږو قیامت څه وي. موږ خو فقط یو ګمان غوندې لرو او زموږ باور نه راځي. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. په هغه وخت کې به هغه ته د هغو د عملونو بدی څرګندې شي او هغوی به په همغه څه کې راګیر شي چې په هغه پورې هغوی ټوکې مسخرې کولې. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او هغه ته به وویل شي چې نن موږ هم تاسو په همغه شان هیرو لکه چې تاسو د دغه ورځې ملاقات هیر کړی. ستاسو هستوګنځي اوس دوزخ دی او هیڅوک ستاسو مرستندوی نشته. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. تاسو له دې عاقبت سره ځکه مخامخ شوي چې تاسو د الله په آیاتونو پورې ملنډې وهلې او د دنیا ژوندانه تاسو غولولې وي. په دې اساس نن به نه دغه خلک له دوزخ نه راوېستل شي او نه به ورته وویل شي چې د بخښنې په غوښتلو سره خپل پروردګار راضي کړي. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نو سنا ستاینه د همغه الله لپاره ده چې د زمکې او اسمانونو مالک او د ټولو مخلوقاتو روزونکی پالونکی دی. په اسمانونو او زمکه کې لوی د همغه لپاره ده او هغه برلاسه او د حکمت خاوند دی. د احقاف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحيم
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم دغه کتاب نازلېدل د برلاسی او د حکمت د خاوند خدای لخوا دی. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. مونږ ځمکه او اسمانونه او ټول هغه شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او د یوې خاصې مودې له ټاکلو سره پیدا کړي دي. خو دغه کافران له هغه حقیقت څخه مخ اړوونکي دي چې دوی ته د هغه اخطار ورکړل شوی دی. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ای پیغمبره دوی ته وایه آیا تاسو کله په غړېدلو سترګو لیدلي دي چې هغه موجودات څه دي چې تاسو له خدایه پرته هغه بولئ؟ لکشان ما ته راوښیي چې په ځمکه کې هغوی څه پیدا کړي دي یا د آسمانونو په هستونه او تدبیر کې د هغو څه برخه ده. له دې قرآن نه مخکې کوم راغلی کتاب یا د علم څه نښانه که د دغو عقیدو په اثبات کې له تاسو سره وینو همغه راوړئ که تاسو رښتونی یئ. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. خانو له هغه چانه به زیات گمراه شوی انسان بل څوک وي چې له الله نه پرته هغه موجودات وبلی چې تر قیامت پورې د هغه د دعاګانو جواب نشي ورکولای بلکې د خپل پیروانو له عبادت څخه بې خبره دي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. او کله چې ټول انسانان را غون کړای شي په هغه وخت کې به هغوی یعنی باطل معبودان د خپل بلونکو دښمنان او د هغو له عبادت نه به منکران وي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. دوی ته چې کله زموږ روښانه څرګند آیاتونه اورول کیږي او حق مخې ته راځي نو دغه کافران د هغه په باب وایي چې دا خو څرګندې کوډې دي. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. آیا دوی دا وایي چې پیغمبر دا له خپل ځانه جوړ کړی دی؟ دوی ته وایي که ما دا قرآن له ځانه جوړ کړی وي نو تاسو به ما د خدای له نیونې څخه هیڅ نشئ ژغورلی. کومې خبرې چې تاسو جوړوي الله ورباندې ښه پوهیږي. زما او ستاسو په منځ کې همغه د شاهدۍ ویلو بیخي کافي دی او هغه ډیر بخښونکی او خورا مهربان دی. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. دوی ته وایه زه خو کوم بې سابقې پیغمبر نه یم. زه نه پوهېږم چې سبا له تاسو سره څه کېدونکي دي او له ما سره څه کېدونکي دي. زه خو صرف د هغې واهیې پیروي کوم چې ما ته رالیږله کېږي او زه له یو څرګند ښکاره متوجه کوونکي څخه پرته بل څه نه یم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې کله کلام د الله لخواوي او تاسو ترنه انکار وکړ نو تاسو عاقبت پدسوي او د همدې په څیر یو کلام باندې خود بنی اسرائیل یو شاهدی هم ویل ده هغه ایمان راوړ او تاسو په خپل غرور کې وغورځیدلې بشکه چې الله ظالم قوم ته هدایت نکوي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کوم خلکو چې لمنلو نه انکار کړی دی هغوی د مؤمنانو په باب وایي چې کله دغه کتاب منل کوم ښه کار وای نو دغه خلک په دې معاملې کې لمونږ نه نشول مخکې کېدای څنګه چې دوی له هغه نه هدایت ونه موند لدې کبله اوس به دوی ارومرو وایي چې دا قرآن خو زاړه دروغ دي. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. په داسې حال کې چې لدی قرآن مخکې د موسی کتاب د لارښود او رحمت په توګه راغلی دی او دا کتاب په عربي ژبه کې د هغه تصدیق کوونکی راغلی دی تر څو چې ظالمانو ته اخطار ورکړي او د ښې کړنلارې غوره کوونکو ته زیری ورکړي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په باوري ډول کوم کسانو چې ویل یوازې الله زموږ پروردګار دی بیا ور باندې ټینګ پاتې شول د هغو لپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ټول دغه خلک جنت ته تلونکي دي چې هلته به هغوی د تل لپاره اوسي د خپل هغو عملونو په مکافات کې چې هغوی په دنیا کې کول. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مونږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه خپل پلار او مور سره غوره سلوک وکړي. د هغه مور کړهو غاله هغه په ګیړه کې وساته او د کړهو په غالو سره هغه وزیږاو او د هغه په حمل او تی ورکولو کې 10 میاشتې ولګېدي تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت سنته ورسید او د 40 کلونو شونو هغه ویل ای زما رب ما ته توفیق راکړه چې زستا د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کیږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بیغمه کړه زستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگانو څخه یم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لدغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډیر ښه عملونه قبلوو او د هغو له بدیو څخه تیریو دوی به په جنتیانو کې شامل وي د هغې رښتیانۍ وعدې سره سم چې له هغو سره کیږي. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن
وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. او هغه څوک چې مور او پلار ته ویل اوف یعنی کراهت او قباحت دی پر تاسو، تاسو مال دینه ډاروي چې زبل مرګ وروسته بیا له قبر څخه راوېستل شم. په داسې حال کې چې لمانه مخکې ډیر نسلونه تیر شوي دي، له هغونه خو هیڅ یو هم بیرته رانغی. مور او پلار الله ته په فریاد کولو وایي ای کم بخته ومنه د الله وعده رښتیا ده، خو هغه وایي دا ټولې د تیرو وختونو زړې افسانې دي. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا هغه خلک دي چې د خدای د عذاب فیصله ور باندې تطبیق شوې ده. له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي، په همغوی کې به دوی هم شامل وي. بېشکه دوی په زیان کې اخته کیدونکي خلک دي. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. د دواړو ډلو نه د هر یوې درجې د هغو د کړو وړو په لحاظ سره دي، تر څو چې الله د هغو د کړو پوره بشپړه بدله هغو ته ورکړي. پر هغو به هیڅکله ظلم ونه کړای شي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بیا کله چې دغه کافران د دوزخ ورته وړاندې کړای شي، نو دوی ته به وویل شي تاسو خپل برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسو د هغو خوند واخیست. نو کوم تکبر چې تاسو په ځمکه کې په ناحق وکړ او کوم نافرمانی چې تاسو وکړي، د هغو په مجازات کې بنن تاسو ته د ذلت عذاب درکړای شي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دوی ته لکشان د عادیانو د ورور هود قصه واوروه، کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداري ورکړي او دغه څه خبرداري ورکوونکي له هغه مخکې هم تیر شوی وو، له هغه وروسته هم راغله چې له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي مکوي. زه ستاسو په حق کې دی ویلو یا هولناکي ورځ له عذاب نه ویره لرم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وی ویل آیت د دې لپاره راغلی چې مونږ تیر باسي له خپل معبودانو څخه مو واړوي، خنو را ول خپل هغه عذاب دي چې تل هغه څخه مونږ ویروي که واقعا تریختونه یې. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. غویل چې د دې علم خو الله سره ده، زه صرف هغه پیغام تاسو ته رسوم چې زه له هغه سره لېږل شوی، خو زه تاسو یو داسې قوم ګورم چې جهالت غوره کوي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. بیا کله چې هغوی د خپل ناوونو خواته هغه عذاب راتلونکی ولید، نو ویل دا وریځه د چې موږ ته به باران راوړي. نه،
بلکې دا همغه شی دی چې د هغه لپاره تاسو بیړه کوله دا د باد طوفان دی چې په هغه کې دردناک عذاب را روان دی د خپل پروردگار په حکم سره به هر شی تباه کړي په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځیو نه پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتلل په دې ډول د مجرمانو قوم ته مونږ مجازات ورکو ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بشک هغوی ته موږ په داسې چیزونو کې قوت او طاقت ورکړی و چې تاسو ته مونږ نه دی درکړی هغوی ته موږ وګونه یعنی اوریدنه سترګې یعنی لیدنه او اندېښمن زړونه هر څه ورکړي خو نه وګونه د هغو په کار راغلل نه سترګې نه زړونه ځکه چې هغوی د الله له آیاتونو څخه انکار کاوه او هغوی په همغه عذاب کې راګیر شول چې په هغه پورې ملنډې وهلې ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ستاسې په شاوخوا سیمو کې مونږ ډیر کلي هلاک کړي دي مونږ د خپلو آیاتونو په لیږلو سره بیا په بېلابېلو ډولونو سره هغوی وپوهول ښایي چې هغوی د حق لارې ته راوګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ولی هغو موجودات له هغو سره مرسته ونه کړه چې هغوی له الله نه پرته هغه الله ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل په خدای سره یې نیولي بلکې هغه خو له دوی نه ورک شول او دا د هغو د دروغ او د هغو ساختګي عقیدو پای چې هغوی له ځانه جوړې کړې وي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ او هغه پیخه هم د یادونې وړ ده کله چې موږ د پیریانو یو ډله ستا خواته راوستې وه ترڅو چې قرآن واوري کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قرآن لوسته نو هغوی په خپلو منځو کې سره وویل چوپ شئ بیا کله چې هغه ولوستل شو نو دوی خبردارونکي د خپل قوم لوري ته ستانه شول قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هغوی خپل قوم ته په ورتلو سره وویل ای زموږ قومه مونږ یو کتاب اورېدلی دی چې له موسی نه وروسته نازل کړی شوی دی تصدیقونکی دی د هغو کتابونو چې له ده نه مخکې راغلي دي لارښوونه کوي د حق او سمې لارې خواته يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ای زمون قومه د الله خواته د بلونکي بلنه قبول کړئ او پر هغه باندې ایمان راوړئ الله به ستاسو له ګناهونو څخه درتیر شي او تاسو به له دردناک عذاب نه وژغوري ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين او څوک چې د الله د بلونکي خبره ونه مني هغه نه په خپل پزماکه کې څه قوت لري چې الله به وسې کړي او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستان شته چې له الله نه هغه وژغوري دغه څه خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي دي أولم يروا أن
الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. او آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای چې دغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي او د هغو په پیدا کولو ستومانه نشو، هغه ارومرو په دې قادر دی چې مړی را ژوندي کړي؟ ولې نه؟ بېشکه هغه پر هر څه باندې قادر دی. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. په کومه ورځ چې دغه کافرانو اور ته وړاندې کړای شي، په هغه وخت کې به له هغو نه پوښتنه وشي آیا دا حق نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه؟ زمونږ په پروردګار قسم دی دا په رښتیا سره حق دی. الله به ووایي ښه نو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسې کاوه د عذاب خوند وڅکئ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نو ای پیغمبره هڅه صبر وکړه لکه چې اولو العزم یعنی د ټینګې ارادې خاوندو پیغمبرانو صبر کړی او د دوی په باب بیړه مه کوه. په کومه ورځ چې دوی هغه څه وویني چې دوی ترېنه ویرول کېږي نو دوی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې له یو ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې.